سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي جملې په دې شکل دي: I am not in favor of such a plan. I am not in favor of such a plan. زه د دغسې پلان ملاتړی نه یم یا ملاتړ نه کوم، ځکه چې دا پلان غلط دی یا زه نه غواړم چې دا پلان عملي سي یا په برخه پکښې کې واخلم. He laughed in spite of himself. He laughed and spit of himself. دی پر خپل ځان باندې خاندي او نالت وایي یا خپل ځان باندې توکله. We will keep it for you until you leave. We will keep it for you until you leave. موږ به یې ستا لپاره وساتو تر هغو چې ته دلې ته یې یا هر وخت چې ته تللی یې تر هغه پورې موږ درته خوندي کوو یا درته ساتو. I can't stop laughing. I can't stop laughing. زه خندا نسم درولی یا می خندا نه دریږي، خندا راځي. I have a black and white sheep. I have a black and white sheep. زه تور او سپین پسه لرم. I mean no harm. I mean no harm. ما هدف دا نه و چې تاسو ته ضرر ورسوم یا تاسو ته تاوان ورسوم. She got up at 7 in the morning. She got up at 7 in the morning. دا سهار پر 7 بجو باندې د خوب څخه راپاڅېږي یا راکښېني. You left your lights on. You left your lights on. تا ګروپان چالان پرېښول یا ګروپان څخه چالان پاتې سول. He is a kind boy. He is a kind boy. دی یو مهربانه یا زړهسوانده هلک دی. I'll be absent tomorrow. I'll be absent tomorrow. سبا ته به زه غیر حاضر یم یا سبا ته زه نه راځم. She decided not to attend the meeting. دی فیصله وکړې ده یا فیصله وکړه ده چې په میټینګ کې برخه نه اخلي. What are you interested in? What are you interested in? ته چې شي ته علاقه لري یا مثلا چې شي ته خوښېږي چې هغه ترسره کړې. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست او سر مو باندې خلاص شوي. په کوم جمله په کوم لغات کې کوم مشکل لري ورباندې پوه شوي ناست، تاسو کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، ښې چای.